د یاد نیول شوي مراسمو پر مهال د پښتني تجارتي بانک خوست څانګې عمومي مسول د یاد بانک څانګه د خوستي ولسونو لپاره ګټوره یاده کړه او زیاتولی چې خوستي ولسونه کولی شي د دغه بانک له لارې د برېښنایي بیلونو تحویل، د ښاروالۍ او مالیاتي تعرفو تحویل او یو شمېر نور بانکي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي. مونږ کوشش کوو چې د خوست میاشتو ته هر نوع کوم خدمتي بانکونه چې وي، مثلا د ای ټي ایم، اس ام اس بانکینګ، انټرنیټ بانکینګ، همدارنګه د افغانستان چې څومره هغه دي چې د تعرفې دي د مستوفیت کوشش کوي. هدف همدغه دی چې غواړو چې د کوم د افغانستان کې چې څو بانکو هغه دي بعضې بیروبار د کچه کمه کړو. په مراسمو کې د خوست یو شمېر تجارانو په خپلو خبرو کې وویل دا چې د خوست ولایت ګڼ شمېر مسافر په بهرنیو هیوادونو کې په کارونو بوخت دي، نو د هغوی لپاره د پیسو په انتقال کې اسانتیاوې رامنځته کیدلی شي او هم به ولسونه وکولی شي چې په اسانۍ سره د برېښنایي بیلونو، دولتي تعرفې او یو شمېر نور اجرات په خپل وخت ترسره کړي. د نورو ولایتونو په نسبت په خوست کې کاروبار زیات دی. د خوست کې زیات نور د ولایتونو خلک دلته اوسېږي چې هغې پرتله په خوست مرکزي بانک نه ډېر فشار او ډېر بیروبار و. نن هغه عزیزي بانک دی، کابل بانک دی، میوند بانک دی، دغه دی د پښتني تجارتي بانک څانګه پرانیستل شوه. دا به د برېښنا بیلونو په ورکړه کې، د پاسپورټ بیلونو د هغه پاسپورټ تعرفې په اړه، د معاشاتو په اړه چې مامورین کارمندون به معاشونه په خپل وخت په ټایم وخوري. دا د خوست لپاره یو ښه زیری دی او ډېر مؤثر تمام شوی د خوست لپاره. افتخار وړ ځای دی د خوست پښتني بانک په نوم باندې یو بانک پرانیستنه وشوله او دغه بانک به د خلکو لپاره یو دا اسانتیا برابره کړي چې په خلکو باندې او بانکونو باندې رش او بیروبار را کمښت دا یو بانک د دې لپاره ویاړ ده او موږ به په اسانۍ سره کولی شو، خاص کر د خوست که خوشمېس اوسېدونکي کولی شي دې بانک له په اسانۍ سره خاص کر تجاران او د نور هیوادونو سره د پویې په لیږده کې او د پیسو په لیږدولو کې اسانتیا رامنځته کړي. خوست کې د پښتني تجارتي بانک څانګه داسې مهال پرانیستل کیږي چې له دې وړاندې په یاد ولایت کې د افغانستان بانک، سربیره د عزیزي بانک، نوی کابل بانک، میوند بانک، اسلامي بانک، افغان یونیټیډ بانک او افغان ملي بانک څانګې د خلکو لپاره په بېلابېلو اقتصادي برخو کې خدمات ترسره کوي.